بیا هم ستړي مشي وایم په خیر راغلی. تاسو ته آشنا تلویزیون او د فیسبوک صفحې ټول ولیدونکو ته سلامونه وایم. کور ودان ډاکټر صاحب، آشنا صاحب خو نن تاسو سره مفصله مرکه درلوده د همدې موضوع په اړه، خو یو پوښتنه چې ما سره ده هغه دا ده چې په امریکا کې د دې مسلې تر پیښې وروسته مخکې البته زیات تدابیر نیول کیږي، نښو ته پام نیول کیږي چې مثلا دا شخص له رواني لحاظه څومره یعنی ناخواله لیدلې دي، یا مثلا داسې جنگ او یا مثلا داسې نور پیښې لیدلې دي چې له دې کبله البته اول خفګان نیسي او بیا تر هغې وروسته په ځان وژنې لاس پورې کوي. هلته په افغانستان کې تر ټولو مهمې نښې چې باید خلک ورته پام وساتي څه دي ډاکټر صاحب؟ لکه مخکې چې یادونه مو شوه په تلویزیوني مرکه کې، اصلا دغه واقعي غټ دلیل چې هغه رواني ناروغي دی، خفګان دی. لکه تاسو چې په امریکا کې یو خوبي ده چې دلته خلک منظم کلني چیک اپ ته ځي، په وخت باندې ډاکټر ته ځي. هغه که مریض وي که مریض نه وي هغه خپل ډاکټر ته مراجعه کوي او هغې ته دوی چیک اپ یا سکرینینګ وایي. په دې حالت کې دوی لیدل کېږي د هغه پرایمري ډاکټر د خوا نه یا هغه د ابتدایي ډاکټر د خوا نه، او د دوی څخه مختلفې پوښتنې کېږي. که چېرته ډاکټر دې ته متوجه شي چې په ده کې د خفګان اعراض او علایم شته ده، یا مثلا د مایوسۍ احساس کوي، یا په ژوند کې د نورو کورني مشکلات سره مخامخ وي، دوی ریفر کېږي د سایکیاټري یا د رواني ناروغیو ډاکټر ته. او د رواني ناروغیو ډاکټر معمولا دا اساس کوي یا ګوري، معاینه کوي، که چېرته تداوي ته ضرورت ولري تداوي کوي. که چېرته په داسې حالت کې چې هغه ډېر وخیم یا مثلا پلان ولري د ځان وژنې یا یې کومه هڅه د ځان وژنې کړې وي، دا بستر کوي په شفاخانه کې، دوی ته تداوي شروع کوي تر څو پورې دا صحتیاب شي. په افغانستان کې بدبختانه چې دا واقعیت ډېر زیات دي او د دې په څنګ کې د دولت د خوا نه دومره سهولتونه نشته ده چې د دې مخه په وخت باندې ونیول شي. مثلا ډېر زیاته کچه خلک په افغانستان کې د ذهني ناروغیو نه ځورېږي او ډېر زیات دلایل لري په افغانستان کې. مثلا لکه مخکې چې ویل دغه جنګ شو، د جنګ څخه راپاتې مشکلات دي، بیچارګي، فقر، مسکنت، خراب او یا غلط دودونه په جامعه کې، مثلا لکه اجباري ودونه شو، فزیکي ځورونې شوې، حتی ذهني ځورونې دي، جنسي ځورونې، دغه ټول مسایل دي چې انسان خفګان ته لاړ شي. معمولا انسانان د سټرس سره مقابله کوي، خو بعضې خلک د دې سټرس سره مقابله نشي کولی. هغوی بیا ډېر لنډ شکل باندې خپل ژوند ته خاتمه ورکوي یا سویسایډ کوي. نښې نښانې داسې زیاتره دغه مریضان چپ وي، ځان ته والی اختیاروي، په کارونو کې برخه نه اخلي، خصوصا په هغه ریکریشنل یا په تفریحي کارونو کې برخه نه اخلي، او دوی زیاتره وخت بې خوبه کېږي. او معمولا دوی وایي چې دغسې مشکل دی. که کورنۍ متوجه شي یا ملګري متوجه شي، په دوی کې یو خاص حالت متوجه کېږي، مثلا انزوا خواته ځي، د روابطو په ارتباط باندې دوی کوشش نه کوي چې ډېر روابط وساتي، او کله کله دوی دا خلکو ته وایي چې زه خفه یم، یا مثلا د ځان وژنې په ارتباط باندې پلان لري. نو دا شیان دي سړی باید ورته متوجه اوسېږي. معمولا دوی هغه موډ حالت د دوی چې هغه ډېر ډیپریس وي، بې اشتهایي ورته پیدا کېږي، لکه مخکې چې ویل بې خوبي ورته پیدا کېږي، دوی د ژوند نه هېڅ خوند نه اخلي، هغه روزمره ژوند چې هغې ته شا کوي یا وظیفې ته شا کوي، خپل کورنۍ اعضاو ته دوی ډېر توجه نه کوي، مثلا د ماشومانو یا د خپلې ښځې یا د خپل مور پلار دوی انزوا غوره کوي. دغه حالتونه چې انسان باید متوجه شي، مثلا که په عامي شکل باندې یا د وخت په تېرېدو باندې په یو چا کې د موډ په لحاظ یا د روش په لحاظ باندې تغییر راشي، انسان باید متوجه شي چې دلته څه مشکل وجود لري. دا خو یې نښې نښانې شوې. د مخنیوي دپاره او د درملنې دپاره د دې نښو نښانو په لیدو سره مثلا یوې دارو درمل هم مفید واقع کېدای شي، او که نه تر څنګ دلته چې ډېر ارزښت ورکوي هغه خبرې دي. مخصوصا د کورنۍ غړو ته وایي چې تاسو ورسره کښېنئ، ورسره خبرې وکړئ چې دا د زړه درد یا د زړه دغه بار یې چې دومره دروند ده سپک شي. تاسو په دې برخه کې دا څومره مهم ګڼئ؟ دا ډېره واقعي خبره ده. د سویساید یا د دغه حالتونو فوق‌العاده مخه نیول کېدلی شي، او مخه په دې شکل نیول کېدلی شي چې انسان بیخي هغه حالت ته داخل نه شي. ټول هغه ریسک فکتورونه یا د خطر فکتورونه چې مخکې ذکر کړل، په هغې باندې کار وشي، د هغې باید مخه ونیول شي. د کورنۍ او د ملګرو د خوا نه د یو انسان حمایه ډېره زیاته ضرور ده. دې ته سایکوتراپي ویلی شي. کله چې یو انسان د خپل ژوند کې د مایوسۍ احساس کوي، دا باید ځان پرې نه ښودل شي، په ځانتوالي کې بیا نور مشکلات هم پیدا کېږي. دې سره باید کښېني، دوی ته باید تلقین وشي، دوی باید تشویق شي، په ژوند کې تشویق شي، دوی ته کاروبار پیدا شي،
او مصروف شي په ژوند کې دوی هیڅ کله انسان ته پرې نه ښودل شي او ډاکټر ته باید حتما ویل شي که د تداوی ضرورت فوق العاده ښه نتیجه ورکوي تقریبا د دوی د تداوی مدام دوامداري او نتیجه ورکوي. مثلا د ډیپریشن لپاره معمولا 6 میاشتې دوا ورکول کیږي د تقریبا 1.5 هفتې یا 2 هفتو څخه وروسته د دې فوق العاده تاثیرات شروع کیږي. نو تداوی او سایکوتراپي کاغه درملنه د دوا په لحاظ باندې او سایکوتراپي د ډېر فوق العاده تاثیر لري او دا باید په وخت باندې د مریضانو ته ورکړل شي. بله څه ډول مرستې مثلا د دې ځای نه کېدای شي د هغو هیوادونو نه چې پرمختللي هیوادونه دي او اسانتیاوې پکې ډېرې دي د داسې یو هیواد سره چې هم د جنگ او جګړو له کبله ځپل شوی دی خلک هم د جګړو نه کړېدلي دي هم د مهاجرت له کبله کړېدلي دي په خپله د کورني تاوتریخوالي کچه تر حده بې حده زیاته شوې ده. ډاکټر صاحب په دې وروستیو کې موږ ډېر زیات رپورټونه ترلاسه کړي دي چې اکثر میرمنې اوس د ځان په سوځونې لاس پورې کوي یعنې د مرګ تر ټولو هغه ډېره زړه بوږنونکې طریقه. په دې اړه ستاسو سپارښتنه ستاسو مشوره څه ده ډاکټر صاحب؟ ته ښې موضوع ته اشاره وکړله. اصلا دغه ځان سوځونه چې ده کله چې انسان په ژوند کې ډېر ودرېږي او د هغې د حل لاره پیدا نه کړی شي نو داسې یوې لارې ته مخه کوي چې د دوی د هغه سټرس خاتمه وي مثلا ځان وژنه او دوی زیاتره د هغه شي استفاده کوي چې هغه په اسانۍ باندې دوی ته په لاسرسی کړي او دوی کامیاب شي په دې طریقه کې. مثلا په کورونو کې چې ته زهرجن مواد وي لکه د حشره مواد په ضد باندې چې کومې دواګانې دي که دا په کور کې موجود دي د دې نه استفاده کوي که چې اسلحه په کور کې موجوده د دې نه استفاده کوي که دا شیان نه وي بله اسانه لاره دوی ته د ځان وژنه ده. ډېر اسانه کار دی دوی دا کولی شي ډېر په خپل مقصد کې په اصطلاح کامیابیږي. نو دا هغه مروج شیان دي چې په افغانستان کې دي په نوره نړۍ کې مثلا نورې طریقې دي چې خلک ورباندې ځان وژني خو زما په نظر باندې هغه خلک چې د باندې دي او پرمختللي هیوادونه دي د افغانستان سره په دې برخه کې کومک کولی شي خو متاسفانه دا کومک نه دی شوی په شکل باندې. دا په څو طریقو کېدلی شي. مثلا وزارت صحت عامه باید ډېره تقویه شي په دې ارتباط باندې. د وزارت صحت عامې دغه د رواني ناروغیو سکتور ته باید خاصه توجه وشي تقویه شي ځکه په افغانستان کې رواني ناروغیان تقریبا تر 80% او 3% اوړي په یو شکل نه په بل شکل باندې. نو په دې برخه کې باید کلینیکونه جوړ شي مراکز جوړ شي د تلویزیون او د رادیو د لارې نه باید د خلکو عامه پوهاوی زیات شي خلک باید خلکو ته باید ډېر معلومات په دې ارتباط باندې ورکړل شي. همدارنګه د تعلیم په لحاظ باندې باید ډېر کار وشي ځوانان باید وهڅول شي چې تر تعلیم ته مخه کړي د دې لپاره باید مصروفیتونه پیدا شي وظیفې پیدا شي هغه غلط رواجونه چې دي هغه باید د جامعې او د مدني ټولنو د خوا نه د منځه یوړل شي. هغوی باید کوشش وکړي چې دغه مسایل په کورونو کې د منځه یوسي او دغه مشکلات مخه ونیسي. خوشحاله اوسئ. زموږ زیات شمېر دوستانو چې د زړه له کومې ترې مننه کوو موږ ته پوښتنې دلته په فیسبوک پاڼه کې پرې ایښي دي. ریاض سعادت صاحب وایي چې په افغاني ټولنه کې عالمان او امامان هم د ځان وژنې د مخنیوي په کمپاین کې کافي مثبت رول لوبولی شي او که نه ستاسو نظر په دې اړه؟ ډېره مهمه پوښتنه ده. یعنی امامان او د ټولنو مشران په دې کې کلیدي رول لوبولی شي. د جمعې په ورځ باندې امامان باید په خپلو خطبو کې په دې ارتباط باندې د مذهب له نظره او د جامعې د اصولو د نظره خلکو ته تعلیمات ورکړي او خلکو واقعا د اسلام د نظره دا یو ناروا عمل دی. دوی ته باید واضح شي چې دا ګناه لري دا ناروا ده د یو مسلمان لپاره دا ښه عمل نه دی. امامان په دې کې فوق العاده رول لوبوي او دوی ته تلقین ورکړل شي. په جامعه کې نور مشران چې دي هغوی په خپلو ټولنو کې داسې عادتونه رواج کړي چې هغه مثبت وي او په جامعه باندې مثبت تاثیر لري. مثلا د امامانو په ارتباط باندې مهمه مسله دا ده چې کله په افغانستان کې اجباري ودونه کېږي د نکاح مسایل منځته راځي په دې کې امامان فوق العاده رول لوبوي. که چېرته یو امام په دې مسله باندې پوه شي چې دغه موضوع اجباري ده او یو طرفه ده دې کې باید مداخله وکړي مستقیما او د دې مخه ونیسي او د دې په عواقبو باندې هغه فامیل سره خبرې وکړي چې دا ښه عواقب نه لري په دې کورنۍ باندې د دوی په آینده کورنۍ باندې د دوی په اولادونو باندې او د دوی په ژوند باندې. نو دا ډېره مهمه موضوع ده. دوی فوق العاده رول لوبولی شي. بله ډاکټر صاحب پر ښځو باندې ډېر زیات اثر لیدل کېږي او که پر نارینه‌و باندې او زیاتره قربانیان چې دي د ځان وژنې په برخه کې زیاتره نارینه دي او که ښځې؟ دا د نارینه او د ښځینه په لحاظ باندې فرق لري په نړۍ کې او د عمر په لحاظ باندې په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. په امریکا کې زیاتره مسن خلک
خو په عمومي لحاظ باندې هغه خلک د 15 کالو او د 13 کالو په منځ کې دي دوی په دې مشکل باندې اخته کیږي. په افغانستان کې زیاتره ځوانان ځان وژنې کوي او چون ښځې په افغانستان کې ناتوانه طبقه ده او مایوسه طبقه ده تر ډیره حده په دوی کې د ځان وژنو اندازه زیاته ده او په نور نړۍ کې بیا په مختلفو هیوادونو کې فرق لري. بله ډاکټر صاحب له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم که په وروستیو شیبو کې تاسو کومه داسې یو موضوع چې ورته اشاره نه وي شوې یادولې غواړئ نو مهرباني وکړئ موږ ستاسو په خدمت کې یو. ستاسو نه ډیره مننه مهرباني. په اخره کې بیا هم زه په همدغه د مخنیوي په لارو چارو باندې خبرې وکړم چې دا ډیره مهمه موضوع ده او وقایه کېدلی شي. لکه مخکې چې ویلي ډیپریشن یا خفګان د جنګ له نظر او د اقتصادي مشکلاتو او د کورني مشکلاتو نظر ډیر زیات په افغانستان کې دا باید تداوي شي او سایکوتراپي وشي د کورنۍ د خوا نه باید پوره حمایت صورت ونیسي. دویم د مخدره موادو استعمال دی دا باید د منځه یوړل شي او هغه څوک چې په دې مشکل باندې اخته دي هغه باید صحي مرکزونو ته یوړل. د دې په څنګ کې هغه خلک چې دوامداره ناروغي لري مثلا سرطانونه لري یا مثلا د زړه ناروغي یا د قلب یا د سږو دوامداره ناروغي لري او د دې ځوريږي د هغې د تداوي په ارتباط باندې باید کار وشي. همدارنګه جامعه کې باید عامه پوهاوی زیات شي چې دغه د میرمنو په ارتباط باندې تاوتریخواله یا اجباري ودونه یا مشکلات د دې مخه ونیول شي او په عمومي لحاظ باندې زیاتره ته پکار دي چې رواني ناروغیو ته خاصه توجه وکړي. مثلا د درملنې مراکز زیات کړي خلکو ته د خفګان علایم ورخایي عامه پوهاوی زیات کړي او ځوانانو ته د سواد او د کار زمينه مساعده کړي ترڅو خلک دې شته یا دې مسلې ته مخه نه کړي. بله ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه ډاکټر صاحب. کور مو ودان په خپلو چارو کې بریالي اوسئ او دغه لړۍ ته به دوام ورکوو. ډاکټر صاحب تاسو ته بیا هم زحمت درکوو. انشاءالله کور مو ودان خوشاله په خپل انشاءالله هر وخت خدمت کوي. مننه ډاکټر صاحب. خوشاله اوسئ تاسو. خوشاله اوسئ. خدای پامان.